بسم الله الرحمن الرحیم. درازار آفیشل پښتو شاعرۍ د چینل ګرانو او قدرمنو ملګرو، د پښتو ادب مینو او پوهانو، زه فضل سبحان ستاسو په درانه حضور کې د مینې او احترام پیرزونې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا غزل چې کوم اوس زه ستاسو سره شریکوم، دا ما په 20 دسمبر 1988 کې لیکلی دی او په اول ځلې درازار آفیشل پښتو شاعرۍ په دې چینل ستاسو سره شریکوم. یعنی د دې غزل عمر زما په بیاض کې تقریبا 22 کاله دی او هغه وخت زه په 10 جماعت کې وم. په دغه عمر کې اکثر هلکان د بې فکرۍ په زانګو کې زانګي او د فکر پړی دومره مضبوط نه وي، خو بیا هم د دې غزل مزاج او فکر خپوخ کاری او دا د دې خبرې ثبوت دی چې د ژوند په خارزار کې تجربه دومره پکار نه راځي څومره چې شوق، ذوق او جنون پکاریږي. زه نن هم د دې خبرې په حق کې یم چې ستا شوق او لټون چې د جنون په لار روان شي نو د تجربې نه مخکې منزل ته رسي. راځئ چې دا غزل واورو او خوند پرې واخلو. بیا خزان به هم راځي که د بهار سره بلد شم، بیا خزان به هم راځي که د بهار سره بلد شم، زه د ګل سره آشنا شم که د خار سره بلد شم، او د ښکلا معنی لټومه زه د حسن په بازار کې، د ښکلا معنی لټومه زه د حسن په بازار کې، د صحرا سره آشنا شم که د خار سره بلد شم، او بله شمه د ژوندون می ویل کېږي خو حیران یم، بله شمه د ژوندون می ویل کېږي خو حیران یم، د رڼا سره آشنا شم که انګار سره بلد شم، او زه د مینې په لټون یم خو هنر را سره نشته، زه د مینې په لټون یم خو هنر را سره نشته، د ریبار سره آشنا شم که اغیار سره بلد شم، او ای فضله په محفل کې چې خبر ځان ناخبر کی، ای فضله په محفل کې چې خبر ځان ناخبر کی، خاموشۍ سره آشنا شم که اسرار سره بلد شم، او بیا خزان به هم راځي که د بهار سره بلد شم، او زه د ګل سره آشنا شم او که د خار سره بلد شم. ملګرو، دا یو قطعه ستاسو په خدمت کې پیش کوم او د دې عنوان دی ضرورت. نه څه وفا او نه خندا غواړمه، نه څه وفا او نه خندا غواړمه، نه څه رڼا او نه دوا غواړمه، لاس د قضا د وخت ګریوان ته رسی، لاس د قضا د وخت ګریوان ته رسی، د جنون سترګو له برېښنا غواړمه. ګرانو ملګرو، د پښتو ادب او شعري ذوق د ځلا دپاره دا چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپل ملګرو سره شریک کړئ. ډیره مننه.